د دې لپاره چې د الله تعالی له دې قول نه مستثنا شي او مصداق نشي چې ان الانسان لفی خسر، بشک انسان په تاوان کې دی، دغه کارونه وکړي، ایمان راوړي، حق وینا وکړي، نیک عملونه وکړي او په صبر باندې سپارښتنه کوي. کوم دا وکړ تاسو بل دغه څه نه مستثنا وي او جنت به ستاسو وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غواړئ ګټورې ټولنیزې ویډیوګانې او کره او رښتینې اسلامي معلومات ترلاسه کړئ، زما سره په یوټیوب او فیسبوک باندې ملګري شئ. زما په یوټیوب او فیسبوک کې هم د دې دنیا او هم د هغې دنیا ګټې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.